السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې خو خوشحاله یم الحمدلله چې الله تعالی موږ تاسو نه داسې کارونه اخیستل کوي چې هغه ډېر خلک کوشش کوي چې دغه لارې ته رسي، ولې الله هغه خلک نه دي انتخاب کړي. زموږ دا خوبي څه ده زموږ او ستاسو کیدای شي زموږ او ستاسو کومه دعا الله قبوله کړي چې دغه لار ته څوک پکې عملا کار کوي، څوک مالی کومک کوي، څوک نظري کومک کوي، څوک دلته چې هغه کومه ساحه کې ضرورت یې هغه خلک هلته هغه ځای ته موږ بیایي. نو دا ټول انشاءالله په دغه کاروان کې سره مشترک موږ مخته ځو او دغه خل ټول بختور خل دي. تقریبا 90 فامیله دلته اوسیږي، خونه د صحي اوبو ساده یې درلودله، ورسره مسجد هم نو الحمدلله قمر بنسټ په هلو ځلو او د دوستانو ستاسو په مرستو مسجد هم هغه دی ورته شروع شو او تقریبا چتې مچول سوی په تکمیلېدو دی. نو دې لپاره تاسو هم که چېرته غواړئ په دغه جاري صدقه کې برخه واخلئ، واتساپ نمبر درته ښکاري، ورسره آنلاین مرستو لپاره لینک هم شته دی.